سلامونه دوستانو، هیله ده جوړ روغ اوسئ. د افغان ټپس اپ ته مو یو څه نور معلومات اضافه کړل ترڅو په هالندي ژبه کې ښه تمرین وکړو. نو د هالندي ژبې برخه به خلاصه کړو. دلته که چیرې تاسو وګورئ تمریناتو یو قسمت اضافه شوی دی چې دلته تمرینات دی، په دې باندې به کلیک وکړو. تمرینات په برخه کې یو تمرین موږ اضافه کړی، دا به خلاص کړو. دا وخت ما دا تمرین تر سره کړی دی، راځئ بیا ازموینه وکړئ. دا ووایو ښه راغلاست، پاڼه ده، ازموینه پیل کړئ. دلته یې معلومات دي چې څه ډول باید ازموینه تر سره کړو. سمه ده، پوښتنې پیل کړه. منسن خلکو ته وایي. بله پوښتنه زه زین allemaal hier، دوی ټول دلته دي. بله پوښتنه ik en jij، زه او ته. jullie zijn hier، تاسو دلته یاست. we beiden، موږ دواړه. het kind، ماشوم. hij en zij، هغه. د man، سړی. hij، هغه. mijn gezin، زما کورنۍ. د vrouw، ښځه. ik، زه. een gezin، یوه کورنۍ. we zijn hier، موږ دلته یو. mijn gezin is hier، زما کورنۍ دلته ده. zij beiden، دوی دواړه. دا به ستاسو پوښتنې سیستم ته ورکړي. صحیح ده، اوکې. ټولې پوښتنې 16 ځواب شولې او 0 ناځواب شوي دي. ښه، دلته وروستۍ پایله ده چې ټولو نمرې راته ښایي چې تا نمرې ټولې 16 شولې. مبارک شه، ستاسو ازموینه پای ته ورسېده. تاسو په لاندې مقام کې یاست. ستاسو مقام اول دی. 16 پوښتنې دي، 16 مې ځواب کړي دي، ټولو سمې ځواب شوي دي، 0 غلطې ځواب شوي دي، 0 پوښتنې مې نه دي ځواب کړي. که چیرې دلته کلیک وکړو نو هغه کوم ټولې پوښتنې چې دي سره د ځوابونو یې سره د صحیح او د غلطو ځوابونو ټول دلته موږ ته ښایي. موږ کولی شو چې دا ټول ته اخره پورې وګورو.